نجیب الله زدراڼ له مودو وروسته بیرته د افغانستان ملي الف لوبډلې ته راستون شو. د افغانستان تجربه کار کینلاسې توپونکی نجیب الله زدراڼ له اوږدې وقفې وروسته یو ځل بیا د افغانستان ملي لوبډلې ته انتخاب شوی دی او د آسیایي لوبو په لوبډله کې ځای موندلی دی. نجیب الله زدراڼ له 2024 کال راهیسې د افغانستان لپاره هیڅ نړیواله لوبه نه ده کړې، خو په کورنیو سیالیو کې لا هم د پام وړ توپوهنه کړې. نوموړي د سږ کال شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو کې د بوس ساتونکو لپاره په زړه پورې لوبې وکړې چې په ځانګړي ډول د جولای په 10مه 4 نسوځدلې او د جولای په 15مه 5 نسوځدلې منډې کړې وې. دغه نړیوال ریکارډ هم د پام وړ دی چې نجیب الله زدراڼ یو سل اوه شل ورځو نړیوالو لوبو کې 1313 منډې جوړې کړې دي، کوم کې چې 19 شپږیزې او یو سل شپږ څلوریزې هم وهلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې نجیب الله زدراڼ به له دې راستنېدو وروسته هم یو ځل بیا د افغانستان الف لوبډلې لپاره د منځنۍ برخې پیاوړی توپوونکی ثابت شي؟ نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ.